دو ورونه په یو خار کې اوسېدل، یو ترکان دی نو بل دکاندار دی، د خلکو سره کار دی راکه وخلو کېږي او نه کېږي، خو د دواړو یو عجیب عادت دی، عجیب کیفیت دی. هغه چې ترکان دی د لرګو کاروبار کوي، هغې چې به کله داسې لرګي دپاره دا تبر کوچت کو چې لرګي ور باندې ووي او لرګي په میز باندې ټوټېږي، نو دې وخت کې به اذان وشو الله اکبر الله اکبر، او دا د مینې جملې براغلې اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله حي على الصلاه حي على الفلاح الله اکبر الله اکبر. دا تبرک بمدا شاته گزار کو دانه چې لرګي ترا گزار کینو بیا به هر سپره غسل را بغه او دس به کو جمعات تبراغه. بل ورور چې دکاندار دی هغه پتل کی سودا اچولې دا گاکلې تللې د تللې خبره ختم شوې دا، په دې وخت کې اذان دی الله اکبر الله اکبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله. دا ورور دومره په الله مین دی د هغه گاک نه پیسې نه اخلي، هغه گاک ته نه وی چې راکو سودا والا ورته وی ما ته زما رب आवाज کړی دی، ما ته زما الله आवाज کړی دی، دا خپلې پیسې ځان سره سنبال کیدا اق وخت به سودا در کوم چې کله د الله आवाज سره لبیک وایما، کله د الله دا حکم پوره کما. دا دوان ورونه الله په دی باندې جنت ته بولې چې یو لرګي ته تبر نه دی خطا کړي او بل پتل کې پرته سودا پګاک نه د خرڅ کړي. دومره پابندي د الله د عبادت نن په غوګونو باندې واورا، نن دماغو کې راغې سوچ اذان شوه دی، جمعه شته دی او بشته دی، هر قسمه سهولت شته دی، خو غافل انسان ستا قدم ولې نه راوچتېږي؟ یا خدا دې چې الله نه یریږي، د الله د आवाज غم د سره نشو. زه عجیبه خبره کومه خو خفه نشي، ما ته کو زما د پلار په موبایل باندې رنګ راغی او ما ته پته ولګي چې په دې موبایل زما د پلار او زما د مور رنګ دی، زما د ورور رنګ دی. قسم دی هر یو کار به پرېږدم، اقه موبایل به اوچتوم جواب به ورکوم، پلار وایه سراته وی مورې سراته وی دوست یار سراته وی ستاسو مشکل ضرورت دی، خو ارمان او افسوس الله د پلار आवाज ته جواب ملاو شو، خو ستا आवाज له چا جواب ورنکو. الله د پلار خبرو د پاره ټیم وشو، د یار دوست خبرو د پاره ټیم وشو، خو کریم رب ستا आवाज مو واورېدو، ستا د مؤذن आवाज را تراغه، خو الله مون خپل قدم را اوچت نکو، مونږ ستا आवाज ته لبیک نه ویلې چې الله ستا بندا ستا په کور کې ولاړ دی، الله ستا بنده تا ته ولاړ دی، الله ستا بنده سر به تا تخته کیږي، دعا او عاجزی به تا ته کوي. نو مونږ دې اهم ترین عبادت او پدې کې د یخواله د سترګو د رسول الله